د سیټ ته چې کومه ویډیو ښکاري کې په دې ویډیو کې دوه کسانو جګړه ده د زیړې کپړې چې دی او بل دا کټ کې چې کوم ناست دی دا کټ کې چې ناست دی دا د دې زیړو کپړو والا قرضدار دی 3000 ریال یې ورکړي دي اوس دغه کس چې کوم دی 3000 ریال نه مني او پاکستاني 1,20,000 روپۍ مني دی وایي چې زه پاکستاني 1,20,000 روپۍ درکړم دا طریقه څه داسې شوې ده چې دغه یو کټ کې چې کوم ناست کس دی دغه د ورور واده دی بل هلک نه 3000 روپۍ ریال غوښتلي دي چې 3000 روپۍ ریال مال راولېږه زه به په 1,20,000 روپۍ باندې میخ اخلم چې هغه له 3000 روپۍ ریال را لېږلي د 1,20,000 روپۍ دغه نه جوړېدلې په هغه وخت کې 3 کاله مخکې نو هغه میخ اخیستی را واده کړی دی کله چې 3 کاله تېر شوي دي او سعودي عرب ته تللی دی هلته د دغه کس راغلی دی د چا نه چې قرض اخیستی هغه ورته ویل چې 3 کاله دې زما پیسې وخوړې 3000 ریال اوس ماله 3000 روپۍ ریال راکړه هغه ورته وایي چې 3000 روپۍ ریال زه نه در کوم ته یې ورته وایي چې ولې نه راکوې هغه دغه کس ورته وایي چې ځکه نه در کوم چې 3000 ریال نه اوس 2,30,000 روپۍ جوړېږي او تا ماله هغه وخت کې 3000 ریال را لېږلي خو هغه وخت کې 1,20,000 روپۍ جوړېدلې زه 1,10,000 روپۍ تا له سیوایي څنګه درکړم په دغه باندې جګړه ده نو راځئ ګورو تاسو هم د حق فیصله کولی شئ په کمنټ کې دغه کسانو چې کوم دی دغه غوښتنه کړې ده چې یاره کوم کس مطلب موږ ته په کمنټ کې به ښه رایه راکړي چې یاره زما اوس دغه 3000 روپۍ ریال حق کېږي که نه کېږي دا کوم زیړو کپړو والا دا کس وایي او دا په سپینو کپړو والا چې کوم کټ کې ناست کس دی دغه وایي چې زه څنګه مطلب په 1,20,000 روپو پسې 1,10,000 روپۍ سیوایي ورکړم دا خو زما مطلب دومره زما وس نه کېږي او زه نه شم ورکولی د سیوایي پیسې او دا بل کس دی چې کوم دی 3000 ریال غواړي چې دغه پیسې ماله نه شي راکولی ماله 3000 روپۍ ریال راکړه نو راځئ ګورو ویډیو تر اخره پورې تاسو وګورئ تاسو په مطلب باندې پوه شئ او که ستاسو هم د فیصلې په حق کې څه تجربه او تاسو سره په کمنټ کې موږ سره شاملولی شئ راځئ ګورئ دا ویډیو ستا سره خو ما بد نه دي کړي که نه ورورې ته زما د روپۍ راکې کو نه راکې صفا خبره راته وکړه زما اوس حاجت دی وروره زه ډېر پساو یم ښه ستا د روپو نه خیر ته انکار کېږم خو نه یاره 1,20,000 روپۍ د پاکستاني راکړي ټیک ده چې اوس ورته کار وکړه هلته یې درکول څنګه مې 1,20,000 روپۍ پاکستاني درکړي یاره دا ته څه وې 3000 ریال مې دي د حق حلال 3000 ریال مې دي راته 3000 ریال به راته دلته ږدي 3000 ریال 1,20,000 روپۍ په هغې وخت کې ریال په 42 کې و اوس ریال په څو دی ته ماله 1,20,000 روپۍ راکړې د الله بنده یاره ته خو ګډې وړې یاره ته ماله پاکستاني روپۍ راکړي که ته ماله ریال راکړې مره ما د دې ځای نه څوک چاله یاره پاکستاني روپۍ څنګه لېږي خو ریال به لېږي که نه یاره چې ریال لېږي نو هلته به د پاکستاني نه جوړېږي یاره دا دې څه و یاره شیخه نو په هغه حساب باندې په هغې وخت کې چې دغه جوړې شولې 1,20,000 روپۍ که هغه دې په کار چې اوس ورته کول عمره خفه کېږه مه ورورې ستا سره ما بد نه دي کړي اورې انسانیت خبره ده داسې کار دی که نه چې د ده د ورور واده و صحیح ده ده ویې ما له روپۍ راولېږه زه میخ حالم صحیح ده دنه ما معلومات وکړو مې هلکه مې میخه په څوره دوی په 1,20,000 مې 1,20,000 ته څونه جوړېږي دوی د 3000 ریالو نه صحیح ده دته ما یې مې تنخواه مې واغسته او 3000 ریال دې درلېږم 1,20,000 روپۍ دې جوړې شوې ځان یې راواله ده ما ته وایي چې زه به یې د میاشت بعد درکړم 3.5 کاله پکې ووتل صحیح ده د سره ما بد نه دي کړي دی اوس ما ته وایي چې ته 1,20,000 روپۍ واله تا ما له 3000 ریال نه دي راکړي نو نن سبا له 3000 ریالو نه 2,30,000 روپۍ جوړېږي زه پکې 1,10,000 روپۍ ولې پیدا ولې د سره ما بد کړي یار ما ته 1,20,000 روپۍ پاکستاني ته په هغه ټایم کې جوړې شوي دي هلته ټیک ده زه ریال به نه رسوي لکه څنګه په ریال نه ټسه یاره دا دې څه و یاره شیخه د الله د رضا دپاره لږه څه خبره خو کوئ که نه یاره لکه نه زما خبرې ته غوږ شه په دې کې لکه د ده سره ما بد کړي لکه یاره زما دې ښه و ته خو ګوره که نه او ده ته ما وویل چې ګوره لکه 3000 ریال ما در ولېږلو دا خو زما قسمت چې تا ما 3.5 کاله بعد راکې ریال ختلی دی نو دا خو زما قسمت دی ته زما سره غټ حاجیمانان کېنوه په دې کې زما سره غټ صدقه کېنوه غټ کسان کېنوه چې زه پړ یم که ته پړې هلکه دا 1,20,000 روپۍ دي د دې شیخ نه مخکې درته یم که دغه اخلي جو بس ټیک ده که دغه نه اخلي